أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة توبہ یو بل نوم د سورۃ البراءت دا اولنې لفظ کې راغلی دی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې مونږ به د یو سورت ختمېدل او د بل سورت شروع کېدل دا په دې معلومول چې پیغمبر علیه السلام به بسم الله الرحمن الرحیم وي. بسم الله الرحمن الرحیم دا صرف یو فاصل ده د دو سورتونو میس کې. او دا آیت د هیڅ یو سورت نه دی. په مذهب د امام ابو حنیفه او د امام مالک او دا آیت د سورۃ الفاتحه صرف په مذهب د امام شافعی او د امام احمد ذکرای روایت پیشی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیتونه د فاتحه شمار کړل نو پاغه کې یو آیت بسم الله الرحمن الرحیم شمار کړ چې فاتحه و آیتونه ده نو یو آیت پکې بسم الله الرحمن الرحیم دی. خو حضرت انس فرمائی حضرت انس چې ما جهری منز پیغمبر علیہ السلام پسې کړه دي ابو بکر عمر او عثمان پسې مې کړه دي رضوان الله علیهم اجمعین. دای چاوم جهر په بسم الله الرحمن الرحیم نو کړي. سورہ فاتحه خو به جهرن ویلا سورہ فاتحه به جهرن ویلا خو بسم الله الرحمن الرحیم کله جهرن نه دا ویلې نو کدا آیت د فاتحه نه وی نو بیا خو ویل کړه فاتحه په شان په جهر موږ چې قرات شروع کوو نو کوم باندې شروع کوو نه جهر قرات چې امام شروع کوي الحمدلله صحیح بسم الله په ویلي خو چپه ویلي ځکه چې فاتحه یې سند ده او دا تایید ده د حضرت انس دا روایت داولی کې ځبه نه یې نشي. ما د پیغمبر علیہ السلام او د درې خلیفګانو شاته جاری منځونه کړی دي چاوم بسم الله په جهر نه ویلي. د سورہ توبه په ابتدا کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بسم الله نه ویلي. نو چونکہ د سورت ابتدا کې بسم الله ویل د پیغمبر سنتو او د سورہ توبه وړاندې بسم الله نه ویل د پیغمبر سنت دي علیہ السلام. نو بس بسم الله ولی نشته پیغمبر نه دا ویلی صلی الله علیه وسلم. او حکمت دا ده چې سورہ انفال او سورہ توبه اگر چې دو جدا سورتونه دي خو مضمون د دواړو تقریبا یو شان دی. توبه کا مضمون یو شان دی
د دې سورت د نزول پس منظر د عربو په 1/3 باندې اسلام خور شوی و. د صلح حدیبیه نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د عربو د حملونه بے فکر شو، ځکه د امن معاهده و. صلح حدیبیه دا هغه امن معاهده نه بعد پیغمبر علیہ السلام د عربو نه بے فکر شو. لہذا مختلف ریاستونو ته خطونه ولیکل. قریش چې د مسلمانانو طاقت وکړه چې دا روز پر روز زیاتیږي، نو معاهده ما تکړه. خو پیغمبر علیہ السلام هغه ته بیا موقع ورکړه. حتی چې په رمضان اتم کال د هجرت، رمضان پیغمبر علیہ السلام مکه معظمه باندې اٹیک وکړو او مکه فتح کړه. د دین بعد په حنین کې، غزوه حنین کې حوازن قبیله بنو ثقیف هغه ته یو شکست ورکړ. بیا دین بعد پیغمبر علیہ السلام د 150 زرو یو لشکر تیار کړ. پر رومیانو د حمله اراده وکړه. رومیان دومره هیبت زده شو چې هغه میدان پرې خود، جنگ نه بغیر تښتیدل. د حضور علیہ السلام یو هیبت په دنیا باندې خور شو او خلق هجوم در هجوم اسلام کې داخلي در شروع شو. د رومي سلطنت سره دا کشمکش د فتح مکه سره سره شروع شوه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د 15 کسانو یو جماعت، څو کسانو د دعوت په خاطر د شام علاقه ته ولېږه. تبلیغی جماعتو شام علاقه دا د رومیانو سلطنت کې و. یو ځای د ذات الطلح، ذات الطلح هلته رومیانو دا کسان شهیدان کړل، قتل کړل. صرف د جماعت امیر کعب ابن عمیر، کعب ابن عمیر دا بچ شو راوته.
نور سوال کسان شهیدان کړ. پیغمبر علیہ السلام د بصری حاکم د رومیانو سلطنت لاندې والیو. څه شو؟ والیو. نامه د شرحبیل ابن عمر. شرحبیل هغه ته د اسلام دعوت ورکو. هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قاصد حارث ابن عمیر څوک چې کوم کس دعوت ورلو حارث ابن عمیر هغه شهید شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې غیر اخلاقی او غیر قانونی قتل پر ضد د 3,000 یو لشکر شام طرف ته روان کړ. 100 د 3,000 او پدای امیر کو زید ابن حارثہ. او لشکر ته وی ک زید شهید شو نبیا با د پسې دویم امیر وی جعفر ابن ابی طالب. پیغمبر علیہ السلام د ترز وی دی جعفر ابن ابی طالب. او وی کده شهید شو نو بیا به ورپسې امیر وی عبد الله ابن رواحه. او وی کدیم شهید شو نو بیا د امیر انتخاب ځان له خپل وکړي. دینه پته ولګیدا چې درې قیادتونه پکار دی همیشه چې متعین وي. چې کدا قیادت ختم شي نو دا ورپسې کدا ختم شي دا ورپسې. دا څه ډیره مشکل دی چې درې واړه قیادتونه په یو ځای ختم شي. لہذا خلا نه پیدا کیږي. که قیادت مړ شي خلا نه پیدا کیږي. حضور علیہ السلام چې دا پیغام ورکړ صحابه پوه شو چې دې واړو شهادت مقدر دی. درې واړو شهادت او واقعي دغه څه شو. درې واړو شهیدان شو. نمبر 1 عبد الله ابن رواحه. دغه جنگ ته وایي غزوه موتا. د موتا مقام کې شوه غزوه موتا. د درې واړو د شهادت نه بعد صحابه او انتخاب وکړ د خالد ابن ولید. لشکر او عسكر ډیر ستړي وو. ډیر جنگ شو. خالد بن ولید حکمت عملی نه کار واغسته. باقی مانده لشکر په درو ګروپو کې تقسیم کړ. څوک؟ دو ګروپونه شاته ولېګل. وې تاسو واپس لاړ شئ. شپږ اتلس میله. ایوم دا یو ګروپ په جنگ کو نو دوره ټایم بعد پتا سو کې دا فلانه ګروپ د تکبیر نعره لګوي او په پزمکه راکاږي چې داس ډېری ډوړي وچتي. صحیح چې کافرانو ته دا میسج چې نوې تازه دم لشکر ورپسې راورسېده. نو بیا دومره ټایم بعد دا بل ګروپ دغه انداز باندې راځي. صحیح. او د لومبني ګروپ ته وې تاسو به د دلاره سره جنگيږئ. نو دا لومبني ګروپ دا په دشمن ورپرې وته او لږ ساعت بعد هغه یو ګروپ د شان را روانو. الله اکبر. او دا خاور وچتي اسمان ته کافرانو دا خلا دای مقابله شو کوله. بل ګروپ راغی بس بل پلاټون راغی. لږ ساعت بعد یو درې بس هغه نفسیاتی جنگ کې شکست خوړل. دا ومنډه والا حالانکه 1 لاکھ وای. سورو 1 لاکھ رومیا
او صحابه د درو درو نوم کم پاتې شو. صحیح شو. نو په دا نیکسټ ایئر چې حضور علیه السلام د 10,000 لشکر واغسته، څو زرو؟ د 10,000 لشکر، او دې ته وایي غزوة العسرة. غزوة العسرة معنا د سختۍ د وخت غزا. عسرة عین سره، عین سین، غزوة العسرة د تکلیف د وخت جنگ. نو د تکلیف د وخت زکو نمبر اول چې مقابله کې سپر پاور. نمبر دویم دلته د خرما او فصل پخېده، هغه هم ضایع کېده. نمبر دریم د ګرمای موسمو سخت ګرمي موسم. نمبر څلورم سفر 1200 میله آلموسٹ. نمبر پنځم سوارلای نه مسلمانانو سره اسونه یا اوشان. نمبر شپږم لشکر خو 10,000 تیار شو خو اسلحه نه و دوره. نمبر اوم کافی خوراک او اسخاک نو ورسره چې ځان سره اغسته وي. نو پیغمبر علیہ السلام د ډونیشن لپاره اپیل وکړ، ډونیټ جنرسلی. حضرت ابوبکر خپل ټول مال راوړ چې څو ورکړ، حضرت عمر نیم راوړ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خو دې را چلو له مالدار سره. پیغمبر علیہ السلام ورته نور پکار دی خجی، وینور رسول الله پکار دی خجی، وینور اصلاح پکار دی ښا، وینور پیسې پکار دی خجی. صحیح. او پیغمبر علیہ السلام ورته بشارت ورکړه من جهاد جيش العسرة وجبت له الجنه. چا چې د دې جيش العسرة د دې لشکر تیارې وکړو د لپاره جنت لازم دی. ان عثمان مراد، څوک مراد؟ عثمان رضی الله تعالی. او یو صحابي غریب سره و، مزدور کار لیبر، هغه چې واره چې پیغمبر علیہ السلام ډونیشن وغوښته دی، نو د ماسخوتن مانځنه بعد یو یهودي سره به همیشه د اریګیشن کار کو، سره کو او بخور به کو، داغه فصل به او بکو، فصل به وکو، په لاسو به ډولونه راځتل، په لاسو به بکټ راځتل، فصل ته ورچا ناغه لورغه غته وی ماستر مزدوری په کار در شپې ناغه ته فلانه باغ اګه شپه کې وبکو نو سار به یو دینار درکو، سره درکو یو دینار. نو ته دا دینار ما تا دان بریک سره پکار دی، یو بس ته دان بریک سره کار ختم کرا شمه ته وای د ټول شپه غریب لګیاو، ټول شپه ډولونه راځتل، ټول باغ وبکو. نو دان بریک نه وړاندې راغی، دروازه ورته واله شیخ خلاص ناغه له یو دینار ورک. پیغمبر علیہ السلام سره راغی مانځتا چې حضور علیہ السلام مانځنه فارغ شو، اصحابو ټولو پلی ډونیشن ورکولې، نو دیم راوړاندې شو سی ورکو هغه یو دینار ورک. نو سم منافقین ناستو هغه به دا وګوره زی سپر پاور سره جنگ کوله او ډونیشن سره ورکړي. نو الله تعالی دې صورت کې وستو د هغه صحابي تعریف کوي. صحیح چې والذین لم یجدوا الا جهدهم، چې هغه خلکو نه خدای ډیر خوشاله دی چې هغه سوای د دغه خپل مزدوري دی یو دینار نه نور سوګونه د خدای دنیا کې راغو، داغه خو 100% بلانګینګ سو دغه یو دینار. بس سیوینګ او چیکینګ ټول دغه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا لشکر روان کړ، نو قیصر روم هغه تقریبا 100,000 فوج سره مقابله ته روانو. او دا غرور تیودور دا غنامه ده تیودور 100,000 مزید فوج سره را روانو.
پدې میز کې قیصر روم د موتا د جنگ بدلوم په مختلفو طریقو غستا. د کوم جنگ؟ د موتا دغه جنگ چې درې صحابه پکې شهیدان شو، خالد وګټل. لہذا قیصر روم په دې میز بس کې د مدینه منافقینو سره رابطه کړې و. د مدینه منافقین د ابو عامر راهب د عیسانو مونک عیسانو ربای او مونک د مدینه منافقین د ابو عامر راهب سره یو ځای شو. د دسیسو د مرکز جوړولو په خاطر د مسجد په نامه یو خوبصورت بلډینګ قبا کې جوړ کړ. مسجد قبا سره څنګ په څنګ مسجد په شکل یو بلډینګ جوړ کړ، مسجد نامه په کې خورا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوت ورکړه چې د دې افتتاح وکړي. څه وکړي؟ اوپننګ سرمنی فیته وکړي. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام ته اطلاع ورکړه خبردار شو وعده ورسره ونه کړي. دا د مسجد په نامه د شیطانت مرکز دی. ابو عامر راهب بناستی، دا د مدینه منافقین بناستی. د قیصر لپاره بدغه وینه ساز باز کوي. څه وکړي؟ ساز او باز بکې دسیسه بکې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عموماً چې جنگ تیارې بنی سو نو تعمیه به کولا. تعمیه معنی کوډ ورډ په استعمالول. څه به کول؟ نام شب. تاسو ورته نام شب به وو. خاص خلکو ته پته وا، خو عام خلکو ته پته نه وا. بلکې چې حضور علیہ السلام به د معرکې د پالته جنوب طرف ته نو خبر به د شمال کولې. څه به کولی چې خلک الرټ نشي، چې خلک سیف الله خان دا فوجي سټریټیجی وي چې خلک خبر نشي. خدا جنگ پیغمبر علیہ السلام داسې انداز باندې کو چې برملا به د منځنه بعد مسجد کې کېناست او ذکر به کو چې قیصر باندې باټیک کو. څه وکړو؟ په سپر پاور باټیک کوي. رجب نهم کال د هجرت کې روانګي وشو. خلق یو کال شو، اتم کال باندې موتا شو، د نهم کال. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره لذر سوړلای وی ارمی دیس دروا سوړلا ورسره لذر وی. لہذا نمبر په نمبر با کسان سوړیدل. قیصر روم ته چې پته ولګي د دومره عظیم لشکر هغه یو لاک فوج د هغه وړوکی فوج مقابله نه وکړي. د ډېر زره خلکو وسوک مقابله کوي، لیکن مرګ ته تیار دي. لہذا هغه وتښتېد، میدان یې پرېښود، دوی رسېدونه وړاندې. پیغمبر علیہ السلام په دې لاره چې تلو نو واړه واړه ریاستونه چې د قیصر باجګزار، تاسو ورته باجګزار وایي یعنی ورته طلب راوړه بودیه به ورکوله. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه د قیصر د باجګزارانو خلاصول به تاسو به اسلامي ریاست سره د وفادارۍ اعلان کوي. سبق وایي ریاست اسلامی سره د وفادارۍ اعلان کوي. د یو علاقه و دومت الجندل، دومت الجندل دا غیر رئیس وکیدر بل علاقه دا ایلا دا غیر رئیس یوحنا، رئیس یوحنا عیسائیان دي کنه. او د ډیرو وړو وړو ریاستونو رؤسا
دای د وفادارۍ اعلان وکړ ریاست اسلامي سره ایسه د قیصر نه تنګ بیا خو مونږ باندې لوګي تیری هر څه غوړي پټکیان په صورت کې مونږ درې صورت دا صورت تقسیمو آیت نمبر اولنا تر آیت نمبر 20 پوری دا عیسی په نهم کال د هجرت کې نازله شوې ده و دې شپه په نهم کال د هجرت کې نازله شوې ده په دا کال باندې حج فرض شوی حج فرض شوی خدا عربو خلقو دی به لیونر او قمری کیلنډر سره مسخري کولې لیونر پلی به ورسره کو پلی ان سنس چې به حج په ګرمای کې راغی نو دی به یې دا خو جولای د ډیره ګرمه ده ستمبر کې به کله به ستمبر کې یا به اکتوبر کې کو موسم بلد خشي ته قرآن کې نسی وای دا غیزه کې رسول روان ده انما النسی زیادة فی الکفر الله تعالی فرمایي دا نیچرل لا ټیمپر کول څه شي دا خو نیچرل لا ده صحیح دا نیچرل لا ټیمپر کول الله تعالی وای دا خو مزید انکریمنٹ ته په کفر کې چونکه دا کال حج په ذوالحجه کې نو څه کې نو ذوالحجه کې نو ځکه چې ټایم کیلنډر هغه ټیمپر کړو لہذا پیغمبر علیہ السلام د فرضیت په اساس خو د کیلنډر د صحیح نه کېدو په بنیاد حضرت ابوبکر امیر الحاج کو سو هغه ته حاجیانو امیر جوړ کو وې ته د حاجیان بوزا حجو کا آئندہ کال آٹومیٹکلی کیلنڈر ٹک کی سکے به کیلنڈر سرکولیٹ کو کیلنڈر به سکو سرکولیٹ کو به آئندہ کال آٹومیٹکلی کیلنڈر خپل ځای ترازی یعنی حج برازی کو میاش کی ذوالحجہ کی چې د حج میاشته نو زه به آئنده کال ځم حج ته صحیح شو او دیو چې پیغمبر اسلام حجۃ الوداع کې وی ان الزمانه استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض چې زمانہ او چورلې ده په خپل اصل هيئت باندې لکه څنګه چې دا و په هغه ورځ چې خدای اسمان او ځمکه پیدا کړل یعنی کیلنډر خپل نیچرل ځای ته راغی کیلنډر خپل نیچرل ځای ته راغی خبر ده کې راغی طول سے فلاخان اس طرح کا تھا مطلب دا چې ذوالحجې میاشت د ذوالحجې حج راغی د ذوالحجې میاشت کې حج راغی د ذوالحجې میاشت ځکه د عربو خلکو به د خپل مزاج مطابق د حج کیلنډر بدلو نه بدلو خبر ده کړه اوس پیغمبر علیہ السلام چې حضرت ابوبکر ولېګ رستو دا آیتونه نازل شو حاجیان تلو رستو دا آیتونه نازل شو ځکه تر هغه وخت پورې غیر مسلمو به هم د بیت الله حج کو غیر مسلمو به ځکه هم د ابراهیمي ملت داویدارو نو دې صورت کې الله تعالی په دغه آیتونو کې کافران د بیت الله نه منع کړل څه کړل بیت الله نه منع کړل نمبر اول نمبر دویم د پیغمبر علیہ السلام ډېرې معاهدې وې کافرانو سره خو هغه وی چې ان فی زنف اوس خو بل دې سړی لار نیول پکاري دې سړی لار باندې ور پکاري دی خوريږي نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وی چې دوی با کانسپیرسی کوي د دې معاهدې باوجود به تابع نه اٹیک کوي نو قبل د دې چې دوی تاسو سره خیانت وکړي لہذا ته په دغه بین المللي او بین الاقوامي اجتماع کې د معاهدونو دستبرداري اعلان وکړه څو ګورته معاهدي والا خلاص وای معاهدي خلاص د دستبرداري اعلان وکړه صحیح لفظ برات معنا دستبرداري برات معنا بیزارواله صحیح او سلور میاشتې ورته ورکا چا سلور میاشتې تاسو فری سلور میاشتې دا کنسیشن پیریډ دی څه شه دی
دا کنسیشن پیریڈ دی. آفٹر 4 months you are free and I will be free as well. خبر دین کرال ان معنا دار چې دا اعتراض ور باندې برانه شي چې او زمونږ غال ته بزنس الخته او زکه موعدی نظام خلاف کې زمونږ په بزنس قبضه کولا زمونږ په مال قبضه کولا. پیغمبر اسلام یې سلور میاشتې کې د خپل بزنسونه ورسره سیټ کې ځای ته ورسره صحیح چې کومه فابریکا ترانسفر کول غواړي دا په سلور میاشتې کې خبره ده کړهلو چې کومه فابریکا چې ترانسفر کول غواړي نو بس کولای شي سلور میاشتې کافي ټایم دی. نو چې دا آیتونه نازل شو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته حکم وکړ چې تو حضرت ابوبکر پسې لاړ شه اول ته د حج په موقع د دغه ټولو خلکو په اجتماع کې د آیتونو تلاوت کا چې چاته دا ایکسکیوز سبانی چې مونږ ته پته نه و بے خبره کې را سره زیاتې وکړه څه وکړه سره ځکه چې کومه خبره په حج کې نشي چې ټول دنیا کې پوریږي کنه پوریږي ولې ځکه ټول دنیا حاجیان دي. دویم ایسا دا آیت نمبر 38 نا تر آیت نمبر 2 یا پوری آیت نمبر 38 to 72 دا د رجب میاش نهم کال د هجرت کې نازل شوه دی چې کله د غزوه تبوک تیاری کېده. په دې کې دوه خبرې اساسي دي یو د جهاد ترغیب او دویم جهاد کې په سستۍ کولو باندې ملامت کول چې جهاد کې بسستی نه کول. دریم ایسا دا آیت نمبر 3 او یانا تر آخر د سورت پوری دا نازل شوی چې کله پیغمبر علیہ السلام د غزوه تبوک نه واپس راته مسائل د سورت. نمبر اول د شرک ردو کوي. نمبر دویم د بیت الله ایڈمنسٹریشن د نن نه بعد به د مسلمانانو لاس کی. نمبر دریم د خپل ژوند نه د جاهلیت نشانه ختم کوي. د زمانه جاهلیت کوم رواجونه چې دي ختم کوي. نمبر 4 دین د عربونه اوس بهر خور کوي. د عرب دنیا نه بهر پسې وړي. 5 د منافقین او منافقت په دې جنگ کې خو واضح شو. نن نه بعد هغه سره نرمي مکوئ. نن نه بعد وسره نرمي مکوئ. نمبر 5 دا د مسجد په شکل د دسیسو مرکز کې جوړ کړی دی. یوران کوي جیسے کوي یوران کوي. نمبر 1 یو سړی او سویلم منافقو داغه کور د خباثتونو مرکز و. پیغمبر ته الله تعالی وی داغه کور ته خور واچو. داغه کور څه واچو؟ اور واچو. او نمبر 1 اتم چې د ایمان معیار د جان او مال قربانی ده. چې څوک د جان او مال قربانی ته تیاری دا یقینا مؤمن دی. براءۃ من اللہ بیزاری د اللہ طرفنا ورسول دا اللہ دا رسول طرفنا الی الذین آغا خلقنا
اغاعتم چتاسو سر معاہدہ کرے دا من المشرکین دا مشرکانونا کم مشرکان سر چم معاہدے کری کم قبیلو سر اغیتن دا براعت اعلانو کئی سو کہ ورطا دا براعت اعلانو کئی نا دلا تعلق ہے بیزار اعلانو کئی فسیحو فی الارض ورطوائے فسیحو چگرزے فی الارض پزما کے ارباتا شرن سلور میں آشتی دا کنسیشن پیریڈ دے صحیح دا سشے دے استاد تا خدا معلوم ہے کہ سلور میں آشتی بعد زمان دا پارا دا آزادی نشتا زمان دا سمرا کنسیشن سیوا ٹول ختم شو نو پا دے سلور میں آشتو کہ تاسو دا دین خلاف سے سازش کوئی نو پیغمبر تا اللہ تعالی وارننگ والا ورکا چوالمو پوشی انلکو چتاسو غیر موجز اللہ نئی حاجز کون کی اللہ تعالی علا خدای نشے ڈیفیٹ کو دے تاسو کو سمرت دسیسی ہو مکی خدای نشے ڈیفیٹ کو دے اور پدیم پوشی چوان اللہ تاکک سر اللہ تعالی مخزل کافرین رسوا کون کے دے کافران اللہ وآذان من اللہ اعلان دا اللہ جانبنا دا اللہ دا رسول جانبنا الالناس خلقتا یوم الحج الاکبر پورز دا حج اکبر یوم الحج الاکبر پورز دا حج اکبر نو دا حج اکبر کم یو رزق دا جمعی پریدا میاشم ذو الحج نوا رزق دا جمعی پریدا میاشم ذو الحج نوا صحیح خو حج فی نفسی ہی لو عبادت تقدر ورطا حج اکبر ہوئی دا حج فی نفسی سے دے لو عبادت تے چاہے دا پا سیٹرڈے راشی کہ پا سنڈے راشی کہ پا منڈے راشی اس فرق نہ کئی دالتو لی ہر حج اکبر لیکن پیغمبر علیہ السلام حدیث کے عمرے تا حج اصغر ہوئی چوڑی کے حج سے دے عمرہ اور ہر چی حج دے اکبر دے دا تے غلط مشہور دی وآذان من اللہ او اعلان دا اللہ جانب دا اللہ دا رسول جانبنا خلقتا یوم الحج الاکبر پورز دا حج اکبر ان اللہ مضمون بیداری کم اعلان بکوئی ان اللہ چی اللہ تعالی بریون بیزار دے من المشرکین دا مشرکانونا ورسول رسول دا اللہ تعالی بیزار دے فَإِن تُبْتُمْ کتاس توبو کد شرک و کفرنا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ندا بیتر دتاز دپارا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اکتاس مخگردو فَعْلَمُونَ پوشی أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ چتاس نے عاجزون کی اللہ تعالی وبشر الذین کفروا بشارت ورکا کسانو ته کفر کړي دي بعذاب الیم پلوی عذاب باندې الا الذین مگر هغه کسان غزعتم من المشرکین چې تاسو سره معاهده کړی د مشرکانو نه او الله تعالی وایي چې دا اعلان عام دی دا اعلان سره عام د ټول خلکو ته چې سره معاهده کړی دي خدا دو قبیله دا د الله تعالی مستثنا کړی چې دا دو قبیله د چېرې خیانت نه کړي په معاهده کې د چېرې خیانت نه کړي دا نور چیټر دي خدای چیټینګ نه کوي الا الذين مگر آکسان لا غاحتم من المشرکین چې تاسو سره معاهده کړی د مشرکانو نه د دو قبیله دی یوی نوم بنو کنانه د بل نوم بنو ضمره دوا سره بنو کنانه او بنو ضمره الله تعالی وی چې دا غي معاهده تر فکس او پوینټ ټایم پورې وساتای ای چې څو کال معاهده ده هغه تر هغه پورې ځکه ای چیټرز نه دي ای چیټینګ په کافرانو کې بلا خلک داسې چیټینګ نه کوي ویدا څه کنه بلا خلک کوي ګوره دغه خلکو الله تعالی خیال ساتي الا الذين مگر آکسان لا غاحتم من المشرکین چې تاسو معاهده کړی د ول سره مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم ابي تاسو اس کا مینه درکړې دې سي ولم یظاهروا علیکم او تاسو مقابله کې د چاملا تړو مرګرتیا عمل دکړي فاتموا الیهم غادهم تاسو مکمل کړئ دوی سره غادهم مدد دوی عهد معنا مدد دوی دار سو کالو معاهده چې دا هغه برقرار ساتي
نور ته هوای چې کوم معاهده لا سو کالوم ده بس څلور میاشتې پس به دا ختمه کوم معاهده شروع کالو ده څلور میاشتې پس به دا ختمه خو دای متعلق وي چې نه دای سره دا معاهده پوره فاطمو الیهم عادون وکمل کئی دوی سرا وعدد دوی الہ مدتیں تر مدید دوی ان اللہ تاکی سرا اللہ تعالی یحب المتقین محبت سات متقیان سرا ای سری دا غصہ ورشی چی سو کسان یعنی دا والنٹیر دے غریب اس دا کار نرار دا غم نرار بچی را اس دا اس غریب لا دا مسجد سودا اس دوار را چرا کری دا او بیا هم چې دا خلک ټربل پیدا کوي نو سړي د قهر ورشي ها $100 ورکړي $100 ورکړي نه دا چې کوم والنټیر غریبانان لګیاري حالکه ته یو د کال 15 شپږ او $1000 ورکړي تاسو موږ کسان چې موږ غولي ته ټول د کال شپږ $1000 ورکړي خپل جیب الله ورکړي دې زړه ورکړي صحیح دا پرويز موږ د کال $1000 راکړي رفت دا پرويز زموږ صدر کال $1000 راکړي صحیح دا چودھری فاضل د کال شپږ $1000 راکړي شهاب د کال $8000 راکړي مسجد خدا څنګه چي او تدیشان د کال مونږ شپږ $1000 پورو کړی دې ټول مرګي او بیا خلک لګیای دې غریلې مرسوا کوي هم په دې ورکوم څنګه اوس ما د ټلیفون کوم نه کړی نشته نو دوست غریب ټلیفون کوي چې بچی راوستل ستا میسج مو اوري د وسلم چې والا مورا ګران کار دی ها ملا هو په ادرا په خپل ځای ولې کار شي او ټوټه څه ده په لاکه ما څه تم نه کړ ان الله يحب المتقين تاکي سره الله تعالی محبت ساتي متقين سره فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کله چوزي الاشهر الحرم عزت عالم عاشت چې دا ختم شي ذوالحجه ده ها ذوالحجه ده ورپسې محرم ده ذوالحجه ده ورپسې محرم نو چې دا کله وزي فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ چې کله دا وزي نام عاشت حرام فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ نو بیا قتل کوي مشرکان حيث وجدتم چې کوم ځای مومي وخذوهم او ونیسئ دوی گرفتار کوي سمړ کوي سقیدیان کوي سمړ کوي سقیدیان کوي چې انا فزنف تاسو موږ ته ډېر تاسو موږ هم ډېر تاسو وحصروا عقید بند کوي وحصروا معنا بند کوي بسیج کوي سو ورته بسیج کوي وقعدوا لهم اکینی دویتا کل مرصد پا ہر کمینگاہ کے مرصد مانا کمینگاہ پہ جانے کمین اور تونی سے فَإِن تَابُوا کدے توبہ اکڑا یعنی ایمان راڑا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ قائم کمز ولک زکاة فَخَلُّوا سَبِيلَهُ نو آزاد کئلار دوئی فخلوا سبیلهم نو بیا خالق ایلار دوی ان اللہ غفور الرحیم تاکہ سر اللہ تعالی بخون کے مہربان دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اکثریو قصد مشرکاننا استجارکا امان غخدتانا استجارکا مانا جنگ نکو سشو تسلیم شو او تاتے ہوئے چا پروٹیکشن لگا شکتر لگا اللہ تعالیٰ وی دا بنوائے چنہ نمبر گریے تاکو منگا اور کی ادرو لیا تاکو دا ٹول کارا مصر سکریو تو اور کی دے ادرو لیا تاکو بڑوم جو اندے دے سو دا اللہ وی نا دانا جائز وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ کچریو قصد مشرکانونا استجارکا پناہ غختتانا فاجر ہو نو پناہ ورطورکا حتی یسمع کلام اللہ اس اللہ تعالیٰ وی پناہ ولورکا او پا دا سے ذائقی ساتا چه دا خدای دین خبری اولی چې خدای دې خبره اوري ذکر پناه ورکول مقصد دار چې سره خدای نور احسان نور احسان دار چې خدای ایمان په ځکه راوړي حتا يسمع كلام الله تر دې چې دی واوري کلام د الله ثم ابلغه مأمنا او بیا اورسوا مأمنا او جای عمل خپلتا یعنی کدی بیا وګوري جن ختم شو او تا ته وای چې زه وطن ته واپس تل غواړم الله تعالی فرمایي به سرحد ته ورسوا چرته ورسو سرحد دغه دینا چلته ګنډا هل کې پرې جزاو د مکسیکو سرحد په لار کې څه پوښوي غي امړي ځکه جذباتي خلک کوم وي کني جذباتي خلک کوم وي ممکن دی چې جذباتي سره مړ الله تعالی وایي ثم ابلغه مأمنا سرحد کې ورسو کوم دی ته باونډري ها
ذالک بأنه قوم لا يعلمون. اوس الله تعالی فرمایي دی تاسو ټارچر کولای یو مدا اوس تاسو نه پنام غواړي او ته مامورم پدې چې پناه ولا ورکی د خدای کلام ورته ور واپس تل غواړي نو واپس سرحد ته ورسوا. اوس الله تعالی وایي چې تبو سما سره پدې کې ارګومنټس کې چې د مال ډیر ټارچر کړي ډیر یا امت ډیر ټارچر کړي صحیح ټیک د امان خو ولا ورکم خطوره بلا ور پسې د خدای کلام ورته سره ورون خدای دې دوزخ ته بوزي الله وینا د خدای کلام ورته اورې داسې بداوي ساتي اوکې ټیک تا خو کده واپس دل غواړي نو خو پرې به نه چې بلاره سوکمن کې الله خره الله تعالی وینا ذالک دا ټول کارونه چې دای باندې دای لپاره تاسو باندې زکوم ذالک بانهم قوم لا يعلمون ځکه دا یو قوم دی چې دای خبره ډیره په اسانه ځین کې ناراضي نو دا وخلی څه کوي دا ټول احسانونه به سره کې تبي به چرته خبره په ذهن کې راځي خدای ورته ایمان ورکړي نو پته ولګیدا چې دیو کافر د مسلمانانو لپاره خدای مسلمان ته څومره تکلیفونه وي دا ټول په ځان برداشت کړي دام برداشت کا د تډې ټارچر کړي خو چې تسلیم شو برداشت کا چې پناه نه وته پناه ولا ورکا او صرف داوم نه نورم ور سره قائم شه چې مسجد ته راځي ځان سره راځي مرګ ته ډوډۍ ده صحیح نن د بدر روانه کم از کم خبره خو ووري ممکن ده چې مطمئن شي خبره سره صحیح بیا کده وای چې واپس ځم خو ځنه پاتې کېږم نو استغفر وته غوسه پیدا کی چې ما خو لکه پلار ساتل خدای په پاتې بیا واپس ځي انا څنګه جاو په څور پیدا کی چې واپس ته ما پلار چې بیا دې ورسو ساده نو باسن دوره بودای ته ډوډا مو خوړاو صحیح الله تعالی اسم مبلغ ما منا ر دې وجه دا چې بینهم قوم لا يعلمون دا داسې قوم دې خبره زین کې راځي الله تعالی چې خبره زین کې راځي دا ډېر وخت لري دا به څه دا به ډېر ټایم اخلي دا نو ډېر زمان نه کېده باندې دا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وسبحانك وتعالى علينا وعلى النهار فالله خير حافظ